لمر 2 بکسونه چې د یوه وزن 1.38 کیلوګرامه او د بل وزن 220 ګرامه دی له یوه ځای څخه بل ځای ته ولېږدول. د دواړو بکسونو وزن به څو ګرامه وي؟ د دې لپاره چې د دواړو بکسونو وزن یو ځای په ګرام په لاس راوړو، نو باید د دواړو بکسونو وزنونه په ګرام کې ولرو. د دویم بکس وزن په ګرام کې دی 220 ګرامه، خو د لومړي بکس وزن 1.38 کیلوګرامه دی. لومړی باید دا کیلوګرام په ګرام تبدیل کړو. دلته موږ ته ویل شوي دي چې 1 کیلوګرام 1000 ګرامه کیږي، نو 1.38 کیلوګرامه به مساوي سي په څو ګرامه؟ 1 کیلوګرام 1000 ګرامه کیږي. که چیرې غواړو 1.38 کیلوګرامه په ګرام تبدیل کړو، باید 1.38 په 1000 کې ضرب کړو. 1.38 ضرب 1000 مساوي کیږي 1.38 ضرب 1000 1380 ګرامه کیږي. د لومړي بکس وزن مو په ګرام کې په لاس راوړ. د دویم بکس وزن 220 ګرامه دی. دوی دواړه به اوس سره جمع کړو. جمع 0 او 0 یې 0 او ته او 2 لاس یو ماسیل، 1 او 3 4 4 اوه یې 11 یو ماسیل، 1 او 1 2 2010 ګرامه. د دواړو بکسونو وزن یو ځای 2010 ګرامه کیږي. راځئ نور مثالونه هم کار کړو چې په دې ډول د واحدونو تبدیلول پکښې کار کړو. برېښنا او د دې ملګرې د کتابچې د پاڼو نه کاغذ بادونه جوړوي. دوی د هر کاغذ باد د جوړولو لپاره د 1.85 متره په پراخوالي پاڼې ته اړتیا لري. د 4 کاغذ بادونو د جوړولو لپاره به د 2 سانتي متره په پراخوالي پاڼو ته اړتیا وي. دوی دلته موږ ته د هر کاغذ باد لپاره د پاڼې پراخوالی په متر راکړی دی. نو راځئ لومړی دا متر به سانتي متر ته تبدیل کړو، ځکه دوی زموږ څخه ځواب په سانتي متر کې غوښتی دی. دلته موږ ته ویل شوي دي چې 1 متر 100 سانتي متر کیږي. نو دلته به ولیکو چې 1.85 متره به څو سانتي متر سي؟ سانتي متره 1 متر 100 سانتي متر کیږي. نو که غواړو 1.85 متره په سانتي متر تبدیل کړو، باید 1.85 په 100 کې ضرب کړو. 1.85 ضرب 100 وکړو. 1.85 ضرب 100 115 کیږي. 115 سانتي متره. د هر کاغذ باد د جوړولو لپاره 115 سانتي متره په پراخوالي سره پاڼې ته اړتیا ده. نو دلته دوی له موږ څخه د 4 کاغذ بادونو لپاره د پاڼو پراخوالی غوښتی دی په سانتي متر. نو 115 به له 4 سره ضرب کړو. ضرب 4 4 15 2 ماسیل 4 شپږ 4 او 2 شپږ 2 ماسیل 4 4 4 او 2 شپږ 680 سانتي متره. سانتي متره د 4 کاغذ بادونو لپاره به د 680 سانتي متره په پراخوالي پاڼو ته اړتیا وي. بل مثال به کار کړو. عمر غواړي 15 لیټره اوبه 2 جلا جلا لوښو ته واچوي. 200 ملي لیټره اوبه د لوښو نه د باندې ځینې تویېږي. بیا د پاتې اوبه په مساوي توګه 2 دانو لوښو ته اچوي. عمر به هر لوښي ته 2 ملي لیټره اوبه اچولې وي. دلته دوی له موږ څخه ځواب په ملي لیټر کې غوښتی دی. نو دلته به هم دا لیټر په ملي لیټر تبدیل کړو. موږ ته ویل شوي دي چې 1 لیټر 1000 ملي لیټره کیږي. نو 15 لیټره به 2 ملي لیټره سي. دلته باید دا 1000 په 15 کې ضرب کړو. ضرب 15 که یې 15 کې ضرب کړو 15,000 کیږي. 15 لیټره 15,000 ملي لیټره کیږي. اوس ټول واحدونه په ملي لیټر کې لرو. نو دلته 200 ملي لیټره اوبه د عمر څخه د لوښو نه د باندې توی شوي دي. د 200 ملي لیټره به د 15,000 ملي لیټره نه لومړی تفریق کړو. 200
ملي لیټره. منفي د صفر نه که صفر تفریق کړو صفر پاتې کېږي، د صفر نه که صفر تفریق کړو صفر پاتې کېږي، یو به پور کړو د صفر ته چې لس شي، د لسو نه که دوه تفریق کړو اته پاتې کېږي، دلته څلور پاتې دي، 4800 ملي لیټره. نو دا پاتې اوبه او مار دوه لوښو ته په مساوي توګه اچولي دي. نو که 4800 په 2 باندې وویشو، 2400 کېږي، 2400 ملي لیټره. دلته هم 2400 ملي لیټره. نو عمر به هر لوښي ته 2400 ملي لیټره اوبه اچولې وي.